السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا د لوی اختر میاشت رانوي سي نو نوکان پرې کول او یا د بدن نور وریښتان اخیستل دا څنګه دي؟ محترمه دا پوښتنه موږ مخکې هم جواب کړله. په صحیح المسلم کې یو روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې د لوی اختر هغه 10 ورځې رانوي سي، راداخلې سي. واراد بعضکم او اراده لري بعضې له تاسو څخه چې اخترې وکړي نو فلا یاخذن شعرا، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما ویښتان اخلي او ما نوکان پرې کوئ. رد المحتار جلد اول صفحه 620 هغه وایي فهذا محمول على الندب دون الوجوب الاجماع. وایي دا حدیث چې راغلی دی بعضې خلک خو نو وایي واجب دی، خو لیکن زموږ مذهب دا دی چې دا مستحب کار دی، واجب نه دی. نو که چا اخترۍ کوو نو د هغه دپاره دا مستحب طریقه ده چې ویښتان نه کړي پرې او نه نوکان پرې کړي. دغه رنګه فقه اسلامي و ادلته جلد 4 صفحه 2715. نو محترمه حکم یې د استحباب دی چې دا یې مستحب طریقه ده، نور اخترې ته تاوان نه رسېږي. نو دا مستحب طریقه ده، واجب او فرض نه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.